د نړۍ تر ټولو خطرناک شوک. تصور وکړئ یو تنګ تیاره تونل ته داخليږي چې بیرته راوتل یې ناممکن ښکاري. هغه هم د شوک په خاطر. دا هغه شوک ته چې سپیلینګ ورته وایي چیرې چې خلک کوچني غارو ته د خوند لپاره ننوځي. خو دا شوک تل خوندي نه وي. ځینې وختونه دا د انسان د ژوند اخرنی سفر سي. راځئ چې رښتینې ویرونکې او مرګونې پیښې درسره شریکې کړو. اول 2009 کال د نومبر 24مه جان ایډورډ د امریکا په یوتا ایالت کې د نیټي پیټي په نوم غار ته ننوتی. جان د دې کانال د برټ کانال خواته تلل غوښتل خو ناڅاپه یې غلطه لار ونیول او یو داسې تنګ تونل ته ننوتی چې بیرته راوتل ځینې ناممکنه وه. ژغورونکو 24 ساعته هڅه وکړل خو تونل دونه تنګ و چې دوی ونه توانېدل جان راوباسي. د جان سر کښته او پښې لوړې وې. د ټوله بدن وینه د سر خواته ولاړل. بدن یې فلج او بالاخره مړ سو. د دې پیښې وروسته غار د تل لپاره وتړل سو او د جان جسد هم دننه پاتې سو. دوهم 1980 کال د جون 24مه شپږ ځوانان د انګلستان موزډیل غار ته د سپیلینګ لپاره ننوتل. خو څو ساعته وروسته ناڅاپه شدید باران شروع سو. باران دونه قوي و چې د غار ټوله تونلونه یې له اوبو څخه ډک کړل او دوی دننه بند پاتې سول. ژغورونکو خو ځان هلته ورسوي خو د اوبو له امله هیڅوک د دوی مرستې ته نه سو تللی. څو ورځې وروسته ژغورونکي دې پایلې ته ورسېدل چې هیڅوک هم ژوندي نه دي پاتې. غار د تل لپاره وتړل سو او دا شپږ ځوانان د همیش لپاره د هغه ځای برخه وګرځېدل. ویډیو لایک، شیر او د نورو خطرناک حقایقو لپاره چینل سبسکرایب